السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو مسلمانانو خدای پاکم یا الله تعالی رضا له ما سره په نصیب کا. یا هر چا چې ترلاسه یو بل څوک لاندې وو، دا مزدوران خاران چې د خدمت کې خدمتګار یي، اشپزي په دکان کې ورسره یي، نو په کور کې کار ورسره کوي، مستوري مزدوري روزاني والا یي، د دکان په کارو ورسره لګیا، په تجارت کې لګیا. له دې سره به انسان ډېر سم چلند کړي. که هر چا داسې مطلب نه ده چې هغه دې تا تر لاس لاندې یتي، نو ته خوشکم ورته کړای شې، کنځام کړای شې، بد اخلاقي هم کړای شې، یا یې ډېره ناروا ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم یې په دې کې سوچ وکړي چې هغه د تا رقم انسان دی، بلکې لا کله تر دغه او باد سړي، تر دغه کور والا، تر دغه دکاندار د ده مزدور ښه ځواني لري، ښه صورت لري، نو ته باید د الله تعالی شکر وکړې چې هغه سړی چې تر ما صورتمن ده، ښایسته ده، پوه ده، دا یې د ما تر لاس لاندې کړ، ما ته یې را مزدور کړ، ما ته یې را محتاج کړ، یغه روزي ته یې له ما سره تعلق ورکړی دی، ما له لاسه دته یو شی ورکېږي. دا ډېر د دې به الله تعالی د دې به د الله تعالی شکر ادا کوې، تکبر به نه کړې، نو چې ته خوشکه شروع کړې. دا خو تا د الله تعالی د نعمت ناقدري وکړه. هغه یو ښایسته تر تا تکړه انسان د تا مزدور غلام تا تر لاس لاندې که غلام، دا مطلب غلامان خو اوس نسته، او ته په هغه باندې بداري چلی خوشکې کې، دا تکبر ده، ناشکري ده. بلکې د الله رسول صلی الله علیه وسلم یې چې ته کوم کالی اغوندې، مستحبه طریقه دا ده چې هغه ته به هغه کالی ورکوې. چې ته کوم شی خورې، دا خپل مزدور او تا تر لاس څوک لاندې دي، هغه ته به هغه خوراک ورکوې. او ډېر تکلیف به کار به دته نه ور په لاس کوې. که یې سخت کار ور په لاس کړې، بیا به په هغې کومک ورسره کړې، په خپله یا عیال په واسطه عیال ته به کومک ورسره وکړي، خپله به کومک ورسره کړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې له دې دنیا څخه د قیامت د الله تعالی طرف ته وصال و، وفات و، اخیري خبره یې چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه یې خبره یې نه صحیح کېدله، د مبارک ما یې په داخلو مبارکه باندې غوږ ورکېښو او دا یې ویل الصلاة وما ملکت ایمانکم، چې مسلمانانو یو لمنځو سره ډېر پام وکړئ، او بل هغه خلک چې تاسې تر لاس لاندې یي، دا مزدورانو دا تاسې تر لاس څوک لاندې یي، له دوی سره ډېر پام وکړئ. دا یې د ژوند اخري وصیت کړی. ډېره غټه خبره ده. هغو سره به یې ډېر ښه وشي، تنخوا په وخت باندې ور ادا شي، ور کمه نه شي، خوشکې ورته ور نه شي. بلکې اوس خو داسې وخت ده، بعضې خلک د خپلو مزدورانو د دغه یو کار وجوړولی شي، یو څه کومک ورسره وکړي. کله کله د هغه یو مشکل یي، بیا یو څه زکات ورکړي، یا دغه څه کومک ورسره وکړي. د هغه یو مریض یي، یو احتیاج یي، هغه باید ورپوره کړي، او په ډېرو ښو اخلاقو باندې د هغه څخه خدمت واخلي. کنځاوي، بده لهجه، دا باید قطعا نه وي، بیا الله تعالی ډېر ناراضه کېږي، او د دې سبب ګرځي چې بېرته به یو وخت دی دغه د چا تر لاس لاندې دغسې به خواري، او هغه به بیا دته خوشکې کړي. الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي وتلک الایام نداولها بین الناس، دغه شپې ورځې موږ د خلکو په مابین کې اړوو را اړوو، سړی به نه مغروره کېږي. الله تعالی امتحانونه ډېر دي، داسې نه وي چې بیا دی د چا محتاج یو، بیا دی ذلتونه او خواري تېروي، بلکې سړی به شکر کاږي، ډېره ښه ګزاره به ورسره کړي، د هغه حق به په سمه طریقه ادا کوي، په خپل وخت به یې ادا کوي، یو څه به زیات ادا کوي. دا سنت طریقه ده چې څومره حق د هغه مزدوري او تنخوا مقرره وي، ښه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته را مقرر شي، بیا یو څه شی زیات ورکوو چې هغه سړی ډېر خوشحاله شي، دعا وکړي. الله جل جلاله د موږ تاسو ټولو ته توفیق را په نصیب وګرځوي. جزاکم الله خیرا فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله.